عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خلقت نفسي ولكن ليقل لكست نفسي. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لكست نفسي. د الفاظو د اصلاح خبره دا 2 ورځې په سبقو کې دا شروع دي. خبثت لقست د معنا په لحاظ یو شی دی، خو دا د خبثت لفظ په معنا کې نه په دا تلفظ کې څه قباحت زیات ده، معنا خو د دواړو یو شی ده. اعتقاد باطل، قول باطل، عمل باطل په هر یو اطلاق د خباثت کې. عقیده خرابه وه، خبر دروغ وي او عمل د شریعت چوکاټ خلاف وو، خو لیکن د هغه باوجود په دا 2 الفاظو مترادفو کې چې دا کوم لفظ څه نه څه تخفیف دب کې چې استعمالوي نو دغه لفظ استعمال کړه. الفاظ مترادفو کې وایي ډېر فرق وي. اوس یو سړي ته وایي بېوقوف، جنگ نه در سره کوي، بېوقوفه لکه عام خلک دا تلی، خو که ورته چې خره دستي جنگ در سره کوي. کنی وایي د خره او د بېوقوفي معنا یو شی ده، ځکه خر په بېعقلي په بېوقوفي باندې شهرت لري. خو یو لفظ دا سلم خو مو ویلی که نه، د الفاظ مترادفو په باب کې هلته یوه پایده دغه ځای ذکر کوي چې یو لفظ موږ چې قاضي ودمین صاحب ویلی نو بیا یو عجب ښه مثال داسې ویلی، وایي که ګوره طالب ته اوس مدرسې ته پلار راغی، بل چا زیری په وکړه چې قبلګاه صاحب دی راغی، زیری یې ورکوي. که ورته چې د مور میړه دی راغی، په خوله یې وایي جنګ ورسره کوي. فرق شته؟ مصداق خو یو ده، خو دا یو لفظ بیکاره لفظ ده، دا تعبیر ښه لفظ نه ده، دا بل لفظ بیا زیری ورکوي په یو لفظ باندې. نو الفاظ مترادفو کې دي وایي نو دا معنی کوشش کوي سړی هغه لفظ استعمال کړي چې په چا باندې بد نه لګېږي. د خبثت په ځای د لقست وي. باب لا تصب الظهر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يسب ابن ادم الدهر وانا الدهر بيدي الليل والنهار. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. دهر دهرین چې نن سبا د کفارو یو ډله ده، دا دهرین دا معنی چې نسبت د حوادثو دهر ته کوي، زمانې ته کوي، د رب کریم د وجود نه انکار کوي. دا څومره حوادث چې پیښیږي زمانې ته نسبت کوي، دا دهرین کفار دي. اوس یو څوک مسلمان جګ شو دهر ته کنځا کوي. دهر څه معنی؟ یاره داسې بېکاره وخت ده، موږ تاسو تعبیرونه وي که نه وي، داسې شوم وخت ده، داسې بېکاره وخت ده، داسې بېکاره زمانه ده، دا غم په دغه داسې موسم خراب ده، فصلونه یې تباه کړه، دا یې وکړه. دا نظام چلونکی څوک ده؟ اوس که ظاهره ته نسبت دهر ته کوي، خو په واقع کې خو هغه متصرف د دهر ته نسبت ده. ځکه تا خو عقیده که دغه شي چې دا یې کوي او دی خو یې نه کوي، نو الله تعالی کوي. که چاته تاوان ورکوي، که چاته ګټه ورکوي، که فصلونه خرابوي، که فصلونه آبادوي، خو الله تعالی یې کوي. نو ځکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې الله تعالی وی انسان دهر ته کنځه کوي، انا دهر. اوس دهر خو د اسماء د الله تعالی نه نه ده. اگر که امام رازی یو قول نقل کړی ده، شنوشا کشمیری سی بی چې څوک وی چې دهر د اسماء د الله تعالی نه ده. ځکه امام رازی رحمت الله علیه وی چې ماته یو شیخ ذکر د دې لفظ را کړی و، دهر، دیهار، دیهور، دا ویرد و، ذکر د دغه را کړی و. خو مشهور قول دا ده چې دا په اسماء مبارکه د الله تعالی کې نه ده، خو مصداق د متصرفیت په لحاظ باندې دی ده. نو دغه ته چې کنځا کوي دا په واقع کې الله تعالی ته کنځا کول دي. دا بل لفظم
د انګور په لفظ کې کرم لفظ استعمالول حضرت نبی علیہ السلام چې دا منوم په ګده اصل کرم انسان ده وای دوی به شرابو ته د کرم لفظ استعمالوه په دې معنا چې شرابو کې نیک اخلاقی ده چې شراب وچکل په سړی کې شجاعت پیدا کیږي چې شراب وچکې په سړی کې سخاوت پیدا کیږي د دې خیال دا و چې دا نو ښه صفت شرابو ته ثابته و دغه منع وکړه چې نه دا مې اصل و خو د دې منې وای دا معنا نه ده چې انګور ته کرم ویل ناروا دي ناروا نه دي دا معنا دا ده لکه دا وروسته عبارات باب قول را روان ده المفلس الذي يفلس يوم القيامه ولې په دنیا کې چې کوم مفلسین دی هغه ته ولې مفلس نه ویل کېږي مفلس خدام دی خو اصل کامل مفلس هغه ده ملک لا ملک الا لله ولې د دنیا پاچایانو ته پاچایان نه ویل کېږي قرآن عظیم شان خپل نه وی ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها ګور یو واری ملکیت ورته ثابتي او الته بیا نه پکې نو دا من اصل ملکیت کامله الله تعالی ته ده چې زوال نه لري دا نور تش په نامه باندې دي چې زایل کیږي نو دا من اصل کرم په انسان کې د نیک اخلاقی صفت که شجاعت ته که سخاوت ته که نور څومره نیک اخلاق دي دا خو د انسان په ماده کې خدای پاک پیدا کړی دي دا خو شراب نه دي نو یو ته مو یې دا معنی لایق نه ده چې یو ته ویل شي نور ویل جایز دي النبي صلى الله عليه وسلم انما الكرم ظلم المؤمن وقد قال انما المفلس الذي يفلس يوم القيامه كقوله انما السرعه الذي يملك نفسه عند الغضب كقوله لا ملك الا لله فوصفه بانتهاء الملك ثم ذكر الملوك ايضا فقال ان الملوك اذا دخلوا قريه نفسدوها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم انما الكرم قدر المؤمنين باب قول الرجل في الأكابر ومن فيه الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي احدا غير سعد سمعته يقول ان فداك ابي وامي اظنه يوم احد فداك ابي وامي دا لفظ جائز ده کنه چې ما مور او پلار دې په تا قربان وي وای او دا جائز ده حقیقت قربانی د علالیه دا اظهار د عشق و محبت ده د قدردانی ده نو وای که شاګرد استاد ته وایي مرید پیر ته وایي د زړه په اخلاص باندې وایي د اظهار د محبت وکي دغه اصل موجود ده ځکه دا وروسته بابو کې را روان دي صدیق اکبر نبی علیه السلام ته څه وی دي موږ مور او پلار دې پتا قربان وي دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا ویل ګوره مشر بیا کشر ته ویل او وروسته خو کشر مشر ته ویل حضرت پیغمبر علیه السلام په غزوه د احد کې حضرت اسعد رضی الله عنه ته وی ارمی فداک ابي و امي حضرت زبیر رضی الله عنه ته د بنو قریظه په واقعه کې غزوه د خندق کې فداک ابي و امي نو پیغمبر علیه السلام چې خپل شاګرد ته ویلي اظهار د محبت ده نو شاګرد چې استاد ته ویل که صدیق اکبر چې پیغمبر علیه السلام ته ویل اظهار د محبت ده حقیقت فدیه نه ده مراد ځکه په یو شعر کې الله تعالی ته په یو شعر کې نسبت و چې زه د پتا قربان شم یا مور پلار ولې په الله تعالی زوال راځي چې څوک قرباني کوي اظهار د محبت ده جایز باب قول الرجل جعلني الله فداك وقال ابو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وامهاتنا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه انه اقبله هو ابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه رضي الله تعالى عنها مردفها على راحلته فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة فصلع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وإن أبا طلحة قال أحسب قال اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداك هل أصابك من شيء قال لا ولكن عليك بالمرأة فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها وألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما
فركب فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. باب حمد الاسماء الى الله وقول الرجل لصاحبه يا بني. وبه قال حدثنا صدق بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك ابا القاسم ولا كرامته فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمي ابنك عبد الرحمن. یو د نومو خبره ده یو پردي زوی ته یا بنی ویل دي. دلته هغه دوم ځای اثبات په حدیث کې نه وکړو. د مخکې موږ ویلي د شفقت په بنیاد که څوک وي د اهانت په شکل نه روا ده. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت انس ته ویلي دي دغسې نورو صحابه او کشرانو ته یا بنی ویلي دي مشر کشر ته لکه د زویګلوي په نسبت باندې وی کشر مشر ته د تره یا د ماما په نسبت باندې وی نه دا قدر ده دا احترام د پروا نه لري هغه شفقت ته په کنکي باندې دا پروا نه لري. دومه خبره د نومو شوه. نمونه روستم باب را روان ده دلتم ذکر شو دلته ذکر شو احب الاسماء الى الله دغ مستاق په دغه اسم سمي ابنك عبد الرحمن کې اشاره ده. د خنم هغه ده چې په هغه کې اقرار د عبدیت وي الله لره. عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الرازق، عبد الرحیم داسې نومونه چې الله ته د ده نومو ته د عبدیت اضافت شوي دا خو حقیقت ده. دلته راغله ښه نومونه دا دي. یو ځای کې راځي ښه نومونه د انبیا علیهم الصلاة والسلام دي ځکه نبی علیه السلام خپل زوی باندې حضرت ابراهیم نوم کیښی. په نومو کې انبیا او نومونه الله ته محبوب دي وایي ځکه انبیا محبوب دي ځکه خدای په ښه نومونه ورته منتخب کړي دي. په یو روایت کې راځي ښه نوم حمام، حارس. مستاق په موجود په انسان کې الدنیا مزرع الاخره حارس کرندون کې ته ویل کېږي بزګر ته ویل کېږي. انسان پیدا د دې دپاره ده چې د آخرت دپاره بزګري وکړي دا نیک عمل چې کوي. حمام فکرجن ته ویل کېږي انسان باید وي په فکر د آخرت کې چې مستاق موجود وي. یعنی دا معنا کوم اسم چې الله ته اضافت کېږي ښه نوم ده. کوم اسم چې حقیقت په انسان کې موجود ده لکه حارسیت او حمامیت او داسې دام ښه نوم ده. د اسماء د انبیاو دام ښه نومونه دي. کنکای راوړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا باب خلاص ټول ذکر کو. پیغمبر علیه السلام په څه کار مشغول شو دی هغه کنکای بیرته ویست. وروسته یې پوښتنه وکړه چې کنکای څه شو هغه خو مې وویل نوم یې څه و پلانکی نه نوم پکې دی منذر. منذر تفاول ده چې خدای پاک بیا عالم کې بیا به خلکو ته انذار کوي. خلکو ته به انذار د آخرت نه د ګناهو نه د عذابو نه به ډاري. نوم یې پکې ښه منذر. په نومو کې داسې نوم چې په هغه کې د ځان صفایي وي دام نبی علیه السلام بدل کړی. عجب په سړي کې راځي بره نبی علیه السلام نوم بدل کړ زینب. داسې نوم چې په هغو کې اظهار د معصیت لکه پخوا دغه هم یو فخر بودی و نوم به په ځان کې عاصي عاصیه په صوات سره. نبی علیه السلام به دا نوم بدلوه عاصیه نه زینبه جمیله. داسې نوم چې په هغه کې بیا بدپالي راځي هغه نوم به هم بدلوه. تا غلام ده نوم یې ده رباح یسار. اوس په بدپالي بیا کله پکې راځي اسمع رباح. آیا د ګټې سړی شته ګورې معنا لوي خو مراد نه وي خو دا د لفظ نه موږ په کور کې نشته. داسې معنا چې راځي دا داسې مکه نافع نوم پکې ده. داسې نوم چې په هغه کې د اسماو کې علامو کې اثر وي. د حزن معنا ده. سعید ابن مسیب چې ما پلار حضرت مسیب راته ویلې چې د مسیب پلار پیغمبر علیه السلام ته راغی. پیغمبر علیه السلام پوښتنه ترې وکړه نوم دې څه ده؟ حزن. ده ورته ویل نه انت سهل. ده ورته ویل نه ما باندې چې پلار و نیکه کوم نوم یې ښایي هغه زه نه بدلوم. اوس حضرت سعید ابن مسیب چې تابعي ده
افسوس کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول نه ومانه د موږ په خاندان کې همیش غم وي چې نبی علیه السلام حزن په سهل بدل کو د نه کو قبول وای حزن د موږ په کور کې موجود وي. پرون موږ ویلي وو چې د اولاد یو حق دا ده چې نیک نوم پکې ښودی شي. ګورې دا اسما چې نوم به خراب و یا به تکبر پکې راتلو یا به د عصیان اظهار و پکې یا به د غم خبره و پکې یا به د بدپالۍ خبره و پکې دا نومونه نبي علیه الصلاة والسلام بدلول. او دوی کې اشاره ده دې ته پرون موږ ویلې چې تاسې په قیامت کې په خپل نامه او د پلار په نامه یادېږئ نوم ښه نوم کېږدئ. لهذا مخکې نوم په یخه ده بیکاره اوس سړی په خبر پوه شو پس له بلوغ نه لویتوب کې نوم بدلوی شي که نه دغه ځای کې ثبوت دغه هم راغی او نبي علیه السلام د لویو خلکو هغه د نومونه بدل کړه په نوم د ځان او د پلار په نامه ته بلل کېږي ښه نوم ږدی په اولاد باندې. اوس نو بیا به په قیامت کې ویله کېږي چې پلانکی د پلانکي زوی چې بیکاره نوم یې خو د شرم خبره ده. اوس نو کنکي نو توب کې نوم بیکاره پرېښودل شوی وروسته په غړتوب کې په دا خبره باندې پوه شو لکه اوس موږ عام خلک په دغه خبرو پوهېږي نه چې پوه شو بدل دی کې ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا نومونه بدل کړي دي. په دا مابین کې ضمناً یوه خبره راغله د یغه باب کې بیا مستقل باب ذاتي بیا پسې ذکر کوي. چا په زوی باندې نوم کېښی قاسم دا نور خلکو ورته ویلې ګوره نوم خو د قاسم په کېښی نو بیا به د کونیت چې وي ابل قاسم موږ دا نوم نه در باندې ګټو دا خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره مشابهت راځي. نبی علیه السلام ورته ویلې چې بدل یې که عبدالرحمن دا بل باب مستقل ذاتي په دغه کې چې ابوالقاسم کنیت څرنګه ده خبره مه مخکې تفصیلي ویلې ده اختلاف اوږده کې حاصل د ټولو خبرو اتفاقي رایه په دغه باندې وه چې د نبي علیه السلام په زمانه کې دغه کنیه ممنوع وه التباس راتلو جمع بین الاسم و بین الکنیه. د نبی علیه السلام د تګ نه بعد حضرت علی کرم الله وجهه په اجازه د پیغمبر علیه السلام په خپل زوی باندې نوم حضرت محمد او کنیه ابوالقاسم پکې کړو اجازه د پیغمبر علیه السلام ځکه التباس نه راځي نو دغه نومونه کېښودل. او یوه خبره یاد لرو چې په چا باندې نوم کېږدي محمد د پیغمبر علیه السلام نوم ده نوم روا خو شو بهترین نومونه د انبیاو دي خو ادب بیا ډېر غواړي. په نوم دي چې په کېښی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم نو روایت کې راځي چې په ځای کې به هم وسعت ورته کوي چې دی راننوت دستي به قدر کوي ځای به ورته پرېږدي. سوال یو شی درنه غوښته محروم کوي به یې نه دا زوی دی ده خو احترام به یې کې د نامه د وجې نه محروم کوي به یې نه او بې ادبه الفاظ به نه استعمالوي ورته ځکه سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه به خلک نه پرېښ چې نوم کېږدي محمد وایي وارې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم په کېږدی بیا وروسته ښېرا ورته کوي چې تباه شي محمد علیه بالله. اوس نوم خو مراد خو دغه ده خو صورتا بې ادبي راځي د نبي علیه الصلاة والسلام د نامه بې ادبي راځي که نه راځي چې نوم په کېږدي بیا به د دغه نامه قدر هم کوي احترام به هم کوي په مجلس کې ویې به هم نه دا الک بیا په مجلس کې به هم ځای ورته پرېږدي نا امیده کوي به هم نه محروم کوي به هم نه چې غوښته هغه به هم ورکوي. یو دعا ده د اولاد چې د چا نارینه زوی نه کېږي ښځه چې مخایا حمل پیدا شو تقریبا د 3 میاشتو ته چې ورسیږي بیا د مخ په قبله ودرېږي میړه د قبلې د لوري نه ورته ودرېږي دا خپل لاسونه د دې په خېټه کې دي لکه اوس مثلا دا ښی لاس په دغه طرف شو چپ لاس په دغه طرف شو د سورت حشر آخري آیتونه هو الله الذي لا اله الا هو تر پایه دا وایي بیا دا دعا وکړي اللهم ان كنت تكونه فكونه ذكرا اسميه محمدا بحرمه محمد صلی الله علیه وسلم. خدای پاکه که یو وارې پیدا کړې نو نارینه یې پیدا کړې زه په ده نوم د نبي علیه السلام ګدم په حرمت رسول الله دا نوم نارینه یې وګرځي خدای نارینه اولاد ورکړي. موږ استاد ویلې د حقانیه کې استاد و زمانې نه پېږم 15 که شپږ ټول محمد فرق په دغه کې محمد اول محمد ثانی محمد ثالث و رابع و خامس په دغه باندې وایي دوی له دغه دعا ما چې اورېدلې ده مجربه کړې مې ده
خدای پاک ورکی ځکه د حبیب نوم د الله د حبیب نوم وعده دی وکړه چې زه هغه نوم په قدم دیغه په حرمت خدای پاک نارینه وګرځي وای نارینه اولاد خدای پاک ورکی خو زه یقیني خپل دغه نه ډایرېږم چې بیا ادبي دي سړی نه تا موږ عوام خدای سي دي چې نوم اخلي دي تا دغه پلان کې زوی ته چې کنځا کوي د تا پلار نوم ورته اخلي تا د پلان کې خزه تا څومره لوی بیا ادبي کې خدای نه خسته سړی واقع کیږي دغه وجه نه نومو کې بل شی موږ ورسره ګډوو کني خو احمد هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم ده محمد هم د نبی علیه السلام نوم ده بشیر احمد رشید احمد خلیل احمد نذیر احمد منیر احمد دا چې مجموعه مرکب بیا د خلکو خیال ته صرف نوم د پیغمبر علیه السلام نه ورځي به هر تقدیر نو جمع د اسم او د کنیه په مابین کې د په زمانه پورې خاص و نور بیا روا ده نور تقریبا حاصل اخلاص شو وی وقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال هو انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين قال سمع ابا هريره قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن باب اسم الحزن وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابيه رضي الله عنه ان اباه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن قال انت سهل قال لا اغير اسما سمانيه ابي قال ابن المسيب فما زالت الحزنة فينا بعد وبه قال حدثنا علي بن عبد الله ومحمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابيه رضي الله عنه عن جده رضي الله عنه بهذا باب تحويل الاسم الى اسم هو احسن منه وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم عن سعد رضي الله عنه قال اتي بالمنذر بن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس فرهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين الصبي؟ فقال ابو اسيد اطلبناه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسمه؟ قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان زينب كان اسمها ضرة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست الى سعيد بن المسيب فحدثني ان جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن قال بل انت سهل قال ما انا بمغير اسما سمانيه ابي قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزنة بعد باب من سمى باسماء الانبياء وقال انس رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم رضي الله عنها يعني ابنه وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل قلت لابن ابي اوفى رايت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مات صغيرا ولو قضي ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما مات ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنه وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فانما انا قاسم اقسم بينكم ورواه انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا ابو حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي ومن كذب علي متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائد قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم رضي الله عنه رواه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. خدای نعمت تعالی د موږ ټول ارڅ د خپل رضا لپاره وګرځي. خدای پاک ټول طاعات عبادت بندگی درس تدریس اذکار دعاګانې هر څه په خپل دربار کې قبول وګرځي. ټول کړه ګناونه مو مغفرت نصیب وګرځي. آینده ژوند د استقامت شریعت نصیب وګرځي. د موږ زمانو ورېرونه شاګردان ټول علماء ربانین وګرځي. خدای د امتحان ټول ته آسان وګرځي موفق او کامیاب وګرځي. د دنیا او د آخرت په امتحاناتو کې الله موږ کامیاب کړي. د مشکلاتونو مو وساتي. د موږ سفرم الله د تا د رضا لپاره وګرځي. خدای پاک نیک مثمر وګرځي. د دین د خدمت یو قوي شعبه وګرځي. خدای پاک د دین مرکزونه په آباد وګرځي. څومره خلک چې موږ ته دعاوې کوي یا د موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې رب کریم د ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب خزانونه پوره کړي. د هر آفاتونو او مشکلاتو په خپل حفظ کرم کې وساتي. موږ مشران او کشران ټول په شریعت باندې مستقیم وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.